د 15 هیوادونو استخباراتي ادارو مشرانو پر افغانستان خبرې وکړې. سلام، افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. د تازه خبر له مخې پاکستاني رسنۍ وایي د دغه هیواد د استخباراتو رئیس د 15 هیوادونو استخباراتو له رئیسانو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د افغانانو په منځ کې د بدنامې ایسای ادارې مشر جنرال فیض حمید په کوربتوب د 15 هیوادونو د استخباراتو رئیسانو موافقه وکړه چې افغانستان ته باید شا ونه اړول شي. په دې غونډه کې د روسیې، تاجکستان، ایران او چین د استخباراتو ادارو مشرانو ګډون درلود. د پاکستاني رسنیو پر اساس دوی د افغانستان پر روانو حالاتو خبرې وکړې او ویل چې افغانستان باید په ستونزو کې یوازې پرې نه ښودل شي. په یو صوتي پیغام کې چې ادعا کېږي د طالبانو یو چارواکی دی، ویل کېږي چې د طالبانو د کابینې په جوړولو کې فیض حمید منفي رول لوبولی. د دغه طالب چارواکي په وینا طالبانو غوښتل چې په کابینه کې ټولو نفوذ لرونکو خواو ته ونډه ورکړي چې د طالبانو حکومت به نړیوال ومني، خو د فیض حمید مداخلې له کبله داسې کسان په زوره په کابینه کې ځای کړل شول چې په تورو لستونو کې دي او له کبله یې د طالبانو د حکومت نړیوال مشروعیت له ستونزو سره مخ شو. په دغه صوتي کلیپ کې د طالب مشر وایي موضوع خو پنجاب خرابه کړله. دغه د پنجاب کوم مشر چې دلته راغلی و کابل ته، دا کابینه داسې نه وه، دا تشکیل ده ورته داسې جوړ کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د کابل په سرینا هوټل کې د فیض حمید فلمي ډوله فاتحه عکسونو په ټولنیزو رسنیو کې د ډېرو افغانانو غوسه وپاروله. جنرال فیض حمید په وروستیو ورځو کې د افغانستان په اړه ظاهراً د کینګ میکر رول لوبولی. تر دې دمخه د امریکا د CIA رئیس پاکستان ته په سفر کې د دغه هیواد د پوځي استخباراتو له رئیس حمید فیض سره د افغانستان او له دې هیواده لویدیځ ته د تروریزم د پیښېدلو خطر په اړه خبرې وکړې.